السلام علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، زمونږ د نن ورځ پودکاسټ الحمدلله د واده متعلق مونږ بعضې خبرې کړې وې. شیخ صاحب محمود جان مونږ سره موجود دی. نو شیخ صاحب خبره دلته رسېدلې وه چې اوس جینۍ کور ته راغلله، نو آیا دا ولیمه بعضې خلک مخکې نه روټۍ ورکوي، روټۍ به څنګه مخکې ورکول کېږي ولیمه که نه وروسته به یې ورکوو؟ تاسو دې کې څه وایي؟ نو ولیمه چې ده که نه دا یو قسم شکریه ده د نکاح. نو چې کله زفاف چې ورته وایي که نه لیلة الزفاف تېر شي، نو سهر چې دی بیا په طور د شکریه باندې په قدر د خپل طاقت باندې ولیمه ورکړي. که هغه هر شي نبي علیه الصلاة والسلام د خجور او بس داسې معمولي شي باندې هم ولیمه کړې ده. بس موجود ملګري کوي هغې راغونډ کړي، بس دسترخوان خور کړي، خوراک وکړي، دغې ته ولیمه وکړي. دا ضرور نه ده چې خامخا به یعنې ته یو شی حلالې یا به لرې لرې نه خلک غواړي طاقت خپل د وس مطابق چې دا ولیمه ویلې دا وس پکې شک نو نه د دې لپاره قرض شته دی، نه د دې لپاره نور څه تکلفات شته، بلکې دا به د خپل وس مطابق کېږي. او چې کله لیلة الزفاف تېر شي نو بیا دا کار او مخکې خو سنت خلاف. و شیخ ودونه دي، اوس مثال ما دعوت وکړو 150 کسو ته، یا مثال ته 300 کسو ته مې وکړو او بس دنیا خلک د ګیلې کوي، نو آیا په دې دعوت کې به کوم شی نو خیال زه ساتمه؟ نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه ولیمه ډېره بده ولیمه ده چې غریب پرېښودل کېږي او پیسه دارو ته. اوس ما خپل خپلوان اوس مثال 300 دانې، زه چې غریبانان راغواړم خو ما ټول به همدا غریبانان شي، نو خپلو سره به یې څه کوم؟ خو داسې ده که نه چې دې باندې بیا سړی ګناهګارېږي چې ستا ګاونډیان قریب خلک تا ته نږدې او بلکې چې هغه ګاونډ ورته وایي که نه او ستا په ګاونډ کې هغه ته پرېږدي او لرې خپلوان له وغواړي. حق خو د نږدې دی، ګاونډي دی که د لرې خپلوانو دا یعنې ضرور ده چې هغې خامخا ته ولیمه کې راغواړي. که راغواړي نو بیا به دغه نږدې غریبانان نه پرېږدي. حق دا دی، ځکه حدیث شریف کې هم دا راغلي دي. نبي علیه السلام وایي چې دوه ګاونډیانو تا له دعوت درکړه که نه، چې کوم تا ته قریب دی هغه به اول اقربهم بابا، کوم دروازه چې تا ته لنډه ده د هغه دعوت به ته اول قبلې. نو حق د قریب دی. اوس هغه غریبانان چې تا نه لرې دي نو هغه ضرور نه چې هغه به خامخا ته راغواړي، دا به ضرور نه ده، داسې خو دنیا ډکه ده، دا به ته ټول راغواړي. یو داسې صورت دی چې هغه تا ته غریبانان لنډ دي، تا ته نږدې دي، د ګاونډي په شکل کې دي او هغه ته پرېږدي او لرې خپلوان مالدار راغواړي، نو هغه شریعت کې نشته. یو صورت دا دی. دویم صورت دا دی چې یو سړی ښه په قصد او اراده باندې غریبانان پرېږدي او مالدار راغواړي، په قصد او اراده په دې نیت باندې چې دا مالدار دی ځکه یې راغواړي او غریب پرېږدي، نو هغه د حدیث مصداق دغه دی. یو ته یو خپلوان ته په دې نیت راغواړي چې دا مې خپل دی، دا لحاظ پکې نه کوي چې مالدار دی که غریب دی، نو هغه به یې پروا نه کوي. د حدیث معنا دا ده چې ته ولیمه وکړي او د وصف د غربت د وجې نه غریب پرېږدي او د وصف د مالدارۍ د وجې نه د مالداره راوغواړي، نو دا یو قسم یو اسره شانته ده که نه، نو دا به بئست الولیمه، بده ولیمه بیا دغه ده. او شیخ ما دی اوس مثال د 300 کسو ډوډۍ مې کړې ده، په دې کارډ مې ورته صفا لیکلي دي چې یو کس راشي او دې سړي د سهار نه کور کې خبر ورکړی چې روټۍ مه خورئ، بېګا د حاجي صاحب واده دی او بس لسې ځان سره ماشومان ناخوشي کړي. اوس دې کې څه وکړي؟ د ماشومان ته بېرته واپس کړي یا دې کس ته څه کول پکار دي؟ نو ګوره شریعت کې یو 2 قسمه دعوت دی که نه. یو دعوت عامه دی. دعوت عامه دی ته وایي چې په هغې کې تعین د مدعو چې کوم سړی ته راغواړي د هغې تعین نه وي، بس یو خیرات وکړي عام شه، هغې کې بیا د اجازت طلب ضرور نه دی، بس یو عام خیرات یې کړی ده لکه یو سبیل شان چې راځه خورئ ټول دې خوري. یو خاص دعوت دی چې هغه په نوم باندې لکه د کارډ صورت باندې یا د ټلیفون په صورت باندې، نو هغه خو هغې له چې ځینو دخله سارقا و خرج سارقا دی، غل داخل هم شول، هغې کې بغیر د اجازت نه ناروا ده. ولې؟ ځکه چې یو خو دې سړي کېدای شي چې یو محدود اندازه باندې طعام برابر کړي او داسې غیر مدعو چې هغې ته دعوت نه شي ورشي، نو هغه باندې خامخا هغه د شرم سبب ګرځي، نو دا ناروا دی بالکل. چې تا ته اجازت نه ستا نوم یې اخیستی یو کس، نو بس بالکل به بل ځان سره نه بوځي. هغه بېل یو صورت دی چې ته ورځي او په لاره کې د داخلېدو نه مخکې د هغه نه اجازت وغواړي چې هلکه دا یو توفیلي ما را روان کړی دی، د دې اجازه شته که نه شته؟ بېل صورت دی. یو د خپل ماشومان یو غور دی د کور نه روان کړی که نه،
کور نه برابر غور نو دا ناروا دی. اکثر پښتانه داسې چل کوي، یو کس ته جوابي او ځان څه 15 شپږ بچي بوتلي او ښځې هم دا چل کوي. والله دا ټول ناروا دی. یو زنانه ته جواب دی بس. او یو ما ورته ویلې چې زمونږ دا خبره په عرف باندې بنا ده. زمونږ په علاقه کې چې چاله د خیرات د ولیمې د ډوډۍ د واده د بل خیرات وړه ورکي که نه وړه، نو دا د دې علامه ده چې دغه ټول ته جواب دی. هلکه وی وړې راکړي هغې کې بیا دا نشته. هغه زمونږ عرف په دې بنا دی. یوه سړی هم پوهېږي چې دې کور له ما وړه ورکړه دا ټول به راځي، هغې کې بیا د اجازت نشته. یو چې وړې نه یې در کړي نو هغه بیا هغې ته مونږ ویو کورو سر جواب. کورو سر کې به زیات نه ورځي، بس یو کس به ورځي. بلکل نو دغه دا زموږ پښتانه هم دا غلط کار کوي چې بغیر د دعوت نه ورځي. راځي کمزوري هم ځان سره بوځي ملګري، راځئ مړه ما ته جواب کړی ورځو به ځان سره 10 کسان ما په خپلو سترګو ولیدل. نو دا غلطه طریقه ده. دا د واده والا شرمول دي او دا بالکل داسې ده لکه ته چې غلا کوې. نو دا نه به ځان موږ ساتو، خاص کر پښتنو کې دا کته ډېره زیاته. شیخ دا خبر خو مخکې په کار خو ځه اوس د ولي دغه شپه شوه یو مزوفه دغه د کومه شپه چې زنانه ته ملاوېدو ده، دې کې یو سړی څه وکړي؟ ځان نه کوچۍ جوړ کړي که نه شرعي طریقې پکې شته دی هغې سړی اختیار کړي، ښځې سره کم چلن وکړي، یو بل سره چې ملاقات کې څه به ورته وایې اوله ورځ باندې بس دغه خبره سوکان او لغتو ته به خبر رسېد، څه به کوې چې سړی اوس د ښځې سره داسې مزیدار محفل دې جوړ شي او دواړه پکې خوشحالي شرعي طریقه څنګه دې کې به او یو خو زه داسې افراط او تفریط به دواړه نه کېږي. ځینې خلک خاصې د خپل رعب د قایمولو دپاره وهل کوي یا کنځل کوي، دغه خو بالکل ناروا خبره ده. ځینې خلک پکې داسې د ځانه بدعات طریقې کوي که نه، د ځانه پکې دعاګانې او څه شیونه منځ راایستلي دي، خو د هغې خپله سنت طریقه شته دی، کتابونو کې شته دی، د هغې خپل دعا ده بس. او نور ستا خپل ضرورتونه دي، د خپل ضرورت دی هغه حاجت دی دغه بس به انشاءالله پوره کوې. نور دا وهل محل او نور دا قیسې نیسي او یا دغه شریعت کې زموږ نشته دی، او بلکې دا یو قسم ظلم دی، وحشت دی. او یا داسې ځینې خلک چې هغه اسکار مسکار یې جوړ کړي دي که نه، هغه یو خو خاص ذکر دی او خو یو دې شپې پورې خاص نه دی. هر وخت چې که نه سړی مخکې د جیمان هغه ذکر که نه هغه نو دغه طریقه ده، مسنون طریقه ده، نور څه دې کې څه خاص خبره نشته. بل شیخ مثال یو کس دی واده وکړ، د ښځې نه هېڅ پوښتنه هم نه کوي چې که ته بیماره خو نه یې میاشتنۍ بیماري، په دې حالاتو کې ښځې سره جماګانې او دا کول حیض پرې راغلی دا پوښتنې ترې نه کوي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې فاعتزلوا النساء فی المحیض، الله فرمایي د ماهانه بیماری کې د ښځو نه ډډه وکړي. ډډه دا معنا چې یعنی هغې څه کوروالی دا مه کوئ، نور منع د یو شي مړه ده راغلی. ما سوا د دې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو فافعلوا كل شیء الا النکاح، د حایضې ښځې سره هر څه کولی شي ما سوا د کوروالي. او دا به یهودو بده ګڼله ښځه به هلته واړتوله په یو غوجل کې چې کومه ښځه به حایضه شوه که نه، او نسواراو به داسې چل کوو چې هغې به ورسره کوروالی هم کوو، هېڅ پروا به یې نه کوله. نو اسلام د دې دواړو خلاف راغی، افراط او تفریط دواړه نه مني. بس کوروالی اوسه بند دی، نور د هغې د لاسه ډوډۍ ملاسته خوراک سکاک جامې مینځل خبرې اترې ټول جایز دي. او حدیث کې هم دا راغلي دي چې څوک حایضې ته راغی نو ګوره دا غټه ګناه ده، صدقه به هم بیا ورکوي دینار یا نیم دینار. نو مطلب دا دی چې دا ګناه ده، او په دغه حالت کې باید دغې خاص یعنی کوروالی نه ځان بچ کوي. هم د شریعت په جهت باندې دا بند دی او هم د طبي لحاظ باندې دا ضرر او نقصان کوي، ځکه دا یو بیماری ده. د بیماری په حالت کې چې ته دغه کې نو د بچی د پیدا کېدو نقصان هم شته دی، او نور انسان ته د بدن تکلیف او د نقصان هم شته دی، ځکه چې دا د جراثیمو یو ډکه معامله ده که نه. دې نه ځان پکار دی چې موږ او تاسې وساتو. شریعت موږ ته ویلي چې تاسو دپاره ښځې ستاسو الله فرمایي دا فصل دی راتګ ورته کوئ، خو ما سوا د دې نه چې ته حالت د حیض یې که نه. فاعتزلوا النساء فی المحیض، الله وی ولا تقربوهن نهی کړی ده، تاسو دې ته مه نږدې کېږئ فی المحیض حتی یطهرن، چې پاکې شي بس. بل شیخ صاحب اوس مثال یو کس دی هغه ما دومره خرچه وکړه واده شپه او دا بیماره ده، زه سیده دا جما خو مونږ ویلي دا جایز نه ده، بل څه بدن ته لاس ورونه شي ښکلول ملول دا پکې څنګه؟ مسلم شریف حدیث دی اصنعوا كل شیء الا النکاح، تاسو د بیبي سره که حایضه وي هر عمل کولی شئ ما سوا د کوروالی بدن ښکلول او دا نور چې هغه یعنې په ځینې خبرو خو تصریح نه ده، مثلا ورون وغیره ملاسته وغیره ملاسته لا ټوله سړی کولی شي. شیخ دا خبرې موږ ځکه صفا کوو که نه چې بعضې بې علمه خلک صفا خبرې وشي. د عایشې رضی الله تعالی روایت دی چې هغه وایي زه به نبي رسم څه په یو دغه کې پرته وم او انا حائض، زه به حایضه وم او په یو بستره کې به اوسه پرته وم.
نو یعنی وسم خاوند د بیماری ښځینه چې ماهانه بیماري نو ماسیوا د کوروالي نه د هغې نه هره فایده اخیستی شي که دا خپل دغه یعنی مطلب دا شهوت د ماسیوا د عورت نه پوره کوم څه نقصان نه کوي ولې دلیل دغه د اصنعوا کل شی ماسیوا د هغې نه چې شریعت بند کړی شریعت دغه یو لاره خو بنده بنده دا بله د دې عارض د وجې نه د بیمارۍ د وجې نه بنده د نور چارڅ ته کوي اصنعوا کل شی صحیح حدیث دی د مسلم شریف او د عایشې رضی الله عنها هم روایت دی چې زه به نبي رسول الله بستره کې پرته وم او زه به حایزه وم نو بالکل چې سړی مثلا اول واده کړی دی اوله شپه ده او حایزه ده ښځه نو د دپاره دا ناروا ده چې دغه یعنی جما د خپلې ښځې سره وکړي باقي نور چې کوم د خوند لارې طریقې هغه دي خپلې کړي. شیخ صاحب اوس مثال ښځه واده شوله دا ډېرې خواښیانې دا وایي چې دا جینۍ موږ راوسته دا زموږ یو مزدوره شوله نو اوس په دې ښځې باندې دا فرض دی چې په دې کور کې لیورونه اوسېږي خواښې اوسېږي د هغې جامې ټول کور کارونه پرې کوي ای شریعت ورته دا امر کړی چې دا ټول په تا باندې فرض دي که نه انصاف خبره هم پکې شته دی و ډېرې خواښګیانې به یې ګیلې کوي چې به انګور مې کار نه کوي او ما راوستلې کارو ته وه او دا یو غلام یې راوستلې که نه د شریعت څه لاره افراط او تفریط یعنی زیاتې او کمې دواړه ناروا دي که نه دا هم ناروا دی چې یاره دا ښځې نه لکه ستاسو خبره یو غلام یې ته جوړ کړي د لیور را وروره بس یو خادمه دا هم شریعت کې نشته او دا هم شریعت کې نشته دی چې ستا مور و پلار دي هغې محتاجه دي خدمت ته او دا ښځه دا وایي چې ما باندې د ستا د سخر او د خواښې خدمت نشته دا هم غلطه خبره ده ښځه باندې د خاوند منل شته که لو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي که ما اجازت کولی چې یو کس دی بل ته سجده وکړي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ټیک شو او علی الرجال څه ډېر قرآن کې ثابت دي دا چې ښځه باندې خاوند حق دی او چې خاوند ښځې ته ووایي چې زما د مور پلار خدمت کوې نو بیا په دې مور کوې به نو بیا په دې ښځه باندې د دغې سخر او د خواښې خدمت فرض دی د وجې د دې نه چې خاوندو ته امر کړی یو چې یو سړی دلی پښتو کې زموږ دله وي چې د مور او پلار خدمت په خپله ښځه باندې نه کوي دا خو دله یا د مور د ښځې د وجې نه مور او پلار خفه کوي نو دې ته موږ پښتو کې دله ویو نو بیا دا بېله خبره ده باقي ښځه ستا د دې دپاره ده چې ستا خدمت به هم کوي او ستا د مور د پلار خدمت په تا هم فرض دی نو د مور او پلار چې تا ته ووایي که نه چې دا ښځه بغیر د څه سبب شرعي نه طلاقه کم طلاقې هیڅ سبب شرعي پکې نشته او تی هغه خوښه نه ده دی به طلاقې نو دا خبره بالکل چې دې ښځه باندې خاوند باندې دا حق نشته دی چې د بل چا په باره کې ورته امر وکړي چې د لیور خدمت مې کوه دا نشته ورسې یا د پردي سړي خدمت کوي او پردي سړي ستړي مشي کې شابه زما دوست راځي ستړي مشي به ورته کوې دا خلکۍ بعضې دلګان دا کوي ستړي مشي به کوې او پلان کې دا غلطه خبره ده د خاوند خدمت باقي د مور و پلار خدمت په دې وجه باندې په ښځه فرض دی چې دا امر د خاوند دی او خاوند باندې الله رسول فرض کړی دی چې د مور و پلار خدمت به کوي که په خپله کوي که په ښځې کوي ورسېدي نو خواښې باندې یعنی مباشرتاً چې ورته وایي ټیک د خواښې او سخر حق په لنګور نشته خو که خاوند ته ووایي ښځې ته که خاوند ووایي نو بیا فرض عین دی لکه څنګه چې په مونځ فرض دی دقسې په د خواښې د خاوند خدمت هم فرض دی ځکه حدیث کې دا راغلي چې ښځې ته امر خاوند وکړي ورانه شي شا ساره پورې په ملایکې لعنت وکړي حتی تصبحه نو دا خبره ضرور ده چې خاوند به دا خبره کوي چې ښځې ته به وایي چې زما د مور او پلار به قدر کوي خدمت به یې کوي د هغې هر قسم ضرورت به پوره کوي دا ضرور خبره ځکه مور او پلار باندې سړي باندې د مور او پلار خدمت فرض دی جزاک الله خیر شیخ صاحب ان شاء الله بل پودکاسټ به بیا کوو د دې موضوع متعلق الله مبارک جزاک الله خیر